اسانه خبره ده ځان له کله کله داسې وکړي کور کې یو چېره نن په الله باندې ځان یادوم نو څنګه طریقه اسانه طریقه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ یې الله بتا یاد دي او قرآن ویلي دي فذکروني اذکرکم خو د الله یادول دا موږ ته څه شی نه ښکاره کېږي نو یاره اوس که موږ چېرته د سربراهان یاد کړو که نه چېرته یو هلک تذکیره وکړه نو دغه صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلی صاحب که چېرته پټي باندې ویله چې یاره په دې ملګری کې د وډیګرام علاقې کې هلته زما یو ملګری دی او خوږ ملګری صرف دا لفظ یې خوږ ملګری مې دی او ملګری مې دی یاره دلته به دا سړی د خوشحالۍ نه به دی څه کېدی شي بېهوشه شوی او بیا به چې بار ته راوځي ملګرو خوا ته برید به تا وایي راته وایي هسې خبرونه دې واورېده که نه بنقب وته خبرونه دې واورېده که نه ولې څه چل شی یار زما تذکره کړې ده یا چېرته یو کرکټر هلته چېرته په انټرویو کې ویل چې په وډیګرام کې زما ملګری دی او هو 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 دا هلک به چې په هوا رواني حیران دا یم چې د الله یادول موږ ته د کرکټر عمر هم نه ښکاره کېږي سبحان الله الله وایي فذکروني اذکرکم ما یاد کوئ زه به تا یاد کوم وایي